علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې یو ډېر ساده خو زموږ هره ورځ استعمال کې راتللو والا شیز ریسیپي تاسو سره شیر کوو. نو دا دی خمبیره روټۍ یا تباخي باندې نان جوړول. نو دې لپاره تقریبا موږ 1 کیلو میده راواغسته او دې کې موږ تقریبا 1 چایو برابر انسټنټ ییسټ واچولو یا خمیر او ورسره موږ 1 چایو چمچې برابر مالګه هم واچوله. نو دا موږ لږ تړمو اوبو سره ډو جوړه کړله، یعنې وړه موږ وغږل او بیا دا موږ یو کنټینر کې بند کېښودل ګرم ځای کې. نو تقریبا دا غنټه یو نیمې کې فرمنټ شول. نو فرمنټیشن پورې به تاسو خیال ساتئ او هغې نه پس زموږ چې کوم ډو ده دغه شانتې جوړه شوه. دا موږ بل لوښي کې ایښې وه، نو اوس موږ دلته کېښوده. اوس به موږ دې میدې کې یا دې ډو کې کلونجي او څو دانې واچو که ستاسو خوښې وي. نو دلته موږ یو پیړه راواغسته، لږ میده موږ دلته بیلن باندې واچوله. نو اوس به موږ دا داسې بیلن مدد سره دغه کړو، لاسونو سره هم کولی شئ. دا دومره سافټ ډو ده. نو که تاسو غواړئ اوس به دا داسې لږ پرېک کړئ، ځکه چې نان باندې دغه شان ماکس موږ ته ښکاري. نو دلته موږ یو تباخی ګرم کړو. اوس به موږ دې باندې دا روټۍ واچو او لږ ساعت له به دا موږ پرېږدو. نو اوس به موږ تر عمره انتظار کوو چې دا د دې سرفیس باندې بره ببل موږ ته ښکاره شي. نو تاسو ته کتی شي ورپوټي ورپوټي ببل اپیر کېدل شروع شول. دا جسټ لایک بیکینګ دی. اوس بیک کېږي زموږ روټۍ. نو اوس زموږ نان چې کوم دی هغه باندې ښه ډېر ببلز موږ ته ښکاري. نو دې مطلب دی چې اوس به دا موږ فلپ کړو. نو اوس به هم موږ شیک کوو نه خپل ځای نه، بس دا به هم داسې بیک کېږي ورو. نو اوس به موږ چیک کړو، دې باندې داسې ډاټس جوړ شول. لږ ساعت پې نوره داسې دغه کړو. معمولی پریشر به ورکوو، زیات نه. اوس به موږ فلپ کړو. نو زموږ چې کوم نان دی دا ډېر ښکلې وپړسېدلو. چې څومره تاسو ډو زیات غږئ نو عمره به زیاته ستاسو روټۍ به ټول همداسې پخېږي. موږ ستاسو وړاندې یو اول شیپ نان تیارو. دا به موږ الکتریک ګریل پین باندې ستاسو وړاندې جوړو. نو پیړه موږ څه داسې فلیټ کړله. نو راځئ چې موږ خپله چې کوم نان دی هغه موږ ګریل پین باندې پوخ کړو. داسې طریقې سره به دا موږ په دې باندې واچو، لږ به پرېک کړو. نو لږ ساعت به نور پرېږدو چې کمپلیټلی دا د لاندې نه داسې دغه شي، لږ مضبوط شي، چې کله یې موږ فلیپ کوو چې بیا مات نه شي. اوس به موږ دا فلیپ کړو او به یې ګورو. نو په دې باندې پخول زیات اسان ځکه دي چې موږ چې څومره غټ نان غواړو نو عمره د هغې سایز غټ کړو. نو بیا چې موږ 2 پخه کړو نو هغه هم د 4 کار کوي. نو زموږ نان تیار دی. اوس به موږ دې باندې که تاسو غواړئ لږ بټر اپلای کړو، اولیو اویل که ستاسو خوښ وي هغه پرې ولګوئ او همداسې هم خوړی شئ، ډېر زیات مزدار وي. نو اوس موږ د دې دغه چې کوم دی آف کړی دی سویچ. موږ غواړو چې دې باندې دا لږ کرسپي شي، ځکه چې دغه شان نان تاسو ته پته دی چې ښه کرسپي وي. نو اوس زموږ نان خوړلو دپاره بلکل تیار دی. نو دا نان تاسو چایو سره خوړلی شئ، ډېره زیاته مزه کوي. نور چې څه سره یې خورئ څنګه ستاسو خوښه وي. اوس موږ ستاسو وړاندې یو بل رقم نان تیارو. دا به موږ کړاهي باندې جوړو. دا موږ سره الومینیم کړاهي دی. که تاسو سره داسې کړاهي وي چې د هغې یو غټ هینډل وي نو هغې سره به ستاسو کار ډېر زیات اسان شي. موږ سره چې کوم هینډل ولګي نو هغه یا نان سټیک دي او یا د هغې ډېر زیات
بل شان شیپ دی هغې باندې صحیح نان نه پخېږي. نو دا به موږ داسې الټه په دې باندې کېږو. ښه صفا به دا ووینځئ. نو دلته موږ داسې یو ورکوټې شان پیړه جوړه کړله، هغه موږ فلیټ کړه. دلته اوس تاسو ته ښکاري موږ ډېر زیات بڼه ورته وایي یا میده دا موږ نه ده استعمال کړی، ځکه چې دا به موږ په دې باندې بره نه لګو. نو موږ نه غواړو چې بیا زموږ نان راوغورځېږي یا داسې څه چلو شي. نو لږ کلونجي به واچو، کونځلې که ستاسو خوښې وي هغه هم پرې لګولی شئ. او دلته موږ نری نری اوبه کټ کړې ده، دا به پرې ولګوو. نو زموږ نان به ګارلیک نان جوړ شي، بلکل رسټورانټ په شان. لږ به یې داسې موږ دغه کړو چې دا شیزونه دې پورې ښې طریقې سره وینځلي. او بیا به دا موږ لاسونو سره داسې فلیټ کړو، ځکه چې بیلن پورې خدای نښلي. اوس به موږ د دې شاته لږې اوبه ولګو. نو داسې اوبه به موږ راوالو، دې شاته به موږ اوبه ولګو. نو دلته زموږ کړایي ګرمه شوې ده، په دې باندې به موږ دا داسې خښ کړو. داسې خپل ګوتو ماسک هم پرې لګولی شئ، بیا به زیات پروفیشنل ښکاري. او ښې طریقې سره یقین وکړئ چې تاسو لګولی دی راغورځېږي به نه. نو اوس موږ انتظار کوو چې د دې سرفیس باندې ببلز اپیر شي. نو بیا به دا موږ فلپ کوو. خپل لاسونه ښه پروټیکټ کړئ، که نه دا ډېر زیات ګرم وي، ستاسو لاسونو سوځېدلو خطره به وي. اوس په دې سرفیس باندې ببلز راتلل شروع شول. دا به اوس موږ داسې فلپ کړو. نو داسې به دا موږ هر طرف نه دې له دغه ورکړو چې فلیم دې له ور ورسي او نان زموږ پوخ شي. نو تاسو ته کتلی شئ څومره ښکلی د دې رنګ جوړ شو. اوس به دا موږ دې اړخ نه هم پوخ کړو. نو چې تاسو ته یقین وشي چې ستاسو نان چې کوم دی هغه پوخ شو او سور شولو هر طرف نه، نو بیا همغه طریقې سره یې کېدی الټه خپل نان لږ بټر سره یا اولیو اویل سره داسې دغه کولی هم شئ، لږ ګریسي یې کړئ. نو اوس لږ ساعت پس به موږ داسې چک کړو چې زموږ نان په خپله باندې کړایي سرفیس پرېږدي. دا وګورئ زموږ نان څومره ښکلی شا طرف نه هم سور شولو. نو اوس چې تاسو که غواړئ بل نان دې باندې پخوئ، نو هغې نه نان پخولو نه اول ضروري ده چې تاسو خپل کړایي چې کوم دی هغه خپلې طریقې سره داسې سټریچ کړئ. دا تاسو ته کتلی شي چې دې باندې دا باڼه چې کوم دي یا وړو د دې یو لیر جوړ شوی دی. نو دا به موږ ډېر ښه صفا کړو داسې، او کپړې سره به یې داسې یا ټیشو سره به یې صفا کړو چې بلکل تاسو ته یقین وشي چې دلته میده یا وړه نه دي پاتې شوي. نو هله بیا بل پرې واچوئ. که تاسو صفا نه کړه نو چې تاسو نان پرې ولګوئ، ستاسو نان به راپرېوځي، راوغورځېږي او ستاسو نان به تیار نه شي. یو ډو نه موږ ستاسو وړاندې 3 مختلف طریقو سره نان جوړول شیر کړل. لومړنی تباخي باندې نان جوړول، سیکنډ ګریل پین باندې نان جوړول، او بیا کړایي شاته یا کړایي بیک سایډ باندې نان جوړول هم موږ تاسو سره شیر کړل. نو نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو سره د اوون کې نان جوړولو یا بیک کولو طریقه شیر کوو. نو موږ سره اوسئ زموږ ویډیوز کتلو لپاره. او که ستاسو زموږ نننۍ د نان دغه 3 ریسیپیز خوښه شوي وي، نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او دغه ریسیپیز خامخا ټرای کړئ، نو بیا موږ له فیډبیک راکړئ چې ستاسو نان څنګه جوړ شوی و. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. السلام علیکم.